نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د معرف تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د عملی تجوید له نوي درس او نوي خپرونې سره یو ځل بیا زه محمد حضرت حنیف ستاسو په درانه چوپړ کې یم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو، په نننۍ درسي خپرونه کې به انشاءالله العزیز د زلزال صورت پاتې څو آیتونه لومړی تلاوت کوو، له هغې وروسته په همدې تلاوت شوي آیتونو کې د عملي تجوید درس وي. نو هیله ده چې خپرونه په غور سره واورئ او د خپرونې تر پایه له موږ سره پاتې سئ. راځو درس پیل کوو. د زلزال صورت 5م آیت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. رزو تلاوت شوي آیتونو کې د عملی تجوید درس ته هره کلمه بیله بیله انشاء الله العزیز څو ځله د هغې درست تلفظ تاسې ته کوو تر څو په اسانۍ سره تاسې وکولی شئ قرآني کلمات له عملي تجوید سره زده کړئ. او له هغې وروسته په همدې کلماتو کې چې هره کلمه موږ بیله بیله وایو، په هغې کې که کوم تجویدي قواعدو تشریح ته ضرورت وي نو هغه به انشاء الله العزیز ځای په ځای موږ تشریح کوو. بأن با زیر لري، کسره او زیر موږ ویلي وو چې معروف تلفظ سي. حرکات یا حرکتونه معروف یا کامل تلفظ سي، او د کسرې کامل تلفظ یا معروف تلفظ موږ ویلي وو د اواز په ښکته طرف ته کش کېدلو سره وي. بأن داسې به نه وایي بأن چې اواز مخامخ لاړ سي. نه، بأن حمزه واضحه تلفظ سي، په عین باندې بدله نه سي. بعن ونه وایو بعن، بلکې بأن. نون مشدد ده، مشدد نون کې غنه کېږي. هر ځای کې چې نون مشدد راځي یا میم مشدد راځي، نون مشدد او میم مشدد د مراد هغه نون او میم ده چې په سر باندې شد وي، د شد علامت وي، نو دا دې کې غنه کېږي. غنه څه ته ویلی کېږي؟ غنه د پزې وروستی برخې نه آواز ویستل دي. د پزې وروستی قسمت یا اخرنی قسمت د غنې مخرج ده، هلته د 2 حرکتونو په اندازه باندې آواز تم کول، په غیزي کې آواز ایسارول یا تم کول، دې ته غنه ویلی کېږي. نو غنه به کو مشدد نون کې، داسې به تلفظ کو بأن. و دې ته باید پام وکړو چې
د غنې اندازه د 2 حرکتونو په اندازه ده. دا قانون او قاعده ده. 2 حرکتونو په اندازه باندې. یو حرکت چې مثلا موږ څومره وخت کې تلفظ کوو نو هغه چې 2 چند سي یا 2 حرکته سي، 2 حرکتونه چې څومره وخت کې تلفظ کیږي و نه به هم په همدومره وخت کې موږ تلفظ کوو. له 2 حرکتونو نه آواز زیات کش سي، نه آواز زیات تم سي هلته، او نه له هغې نه کم وي. که چیرې د 2 حرکتونو له اندازې آواز هلته لږ تم کیږي دا هم غلط ده، دا هم اشتباه ده. او که چیرې زیات هلته آواز تم کیږي دا هم اشتباه ده. ځینې قاري صاحبان د دې لپاره چې لهجه یې جوړه سي، خوش آوازي یې جوړه وي، دا غنه له 2 حرکتونو نه زیاته کش کوي. تقریبا 3 4 حتی داسې وخت راځي 15 حرکتونو په اندازه باندې غنه کوي. یو وارې چې ورته شروع کړي بیا خلاصیږي نه غنه، اشتباه ده. فقط 2 حرکتونه. بأن داسې راکش کړي دا غلط ده. بأن رب اشتباه ده. فقط 2 حرکته. بأن بس. ربك را زور لري نو ډک تلفظ کیږي، ډک به وي. ربك بنوي ربك، بلکې ربك خو متوجه اوسېږو چې شونډې راغونډې نه سي. موږ ویلي وو ډکو حروفو کې به شونډې نه راغونډوو یا د شونډو په ذریعه باندې به حرف نه ډکوو، بلکې د حرف ډکوالی به د ژبې وروستۍ برخه بره تلو طرف ته پورته کېدلو سره به وي. شونډې به نه راغونډوو، داسې به نه وایو بأن ربك دا غلط ده. شونډې په خپل حالت دي. ربك أوحى لها. بأن ربك أوحى لها. أوحى واو کې به شونډې مکمل راغونډېږي تر څو واو معروف تلفظ، واو پورا او کامل تلفظ. اوحى شونډې که راغونډې نه سي واو مجهول تلفظ کېږي. اوحى دا غلط ده. اوحى بلکې اوحى ح باندې ولاړ زور ده، دې ته مد صله وایي. دا هم د 2 حرکتونو په اندازه باندې آواز کش کېږي. اوحى زیات کش نسی. اوحى لها ونه ویل سي. اوحى لها ها په ح باندې بدله نسی یا د ها په ځای باندې ح ونه وي، لحا ونه وایو. ډېر لوستونکي دي چې د ها په ځای باندې ح وایي یا په ها په ح باندې بدلوي، داسې وایي اوحى لحا دا داسې لها. دویم دا چې ها نه وروسته الف باریک ویل سي. لاها به نه وایو لاها، بلکې لها باریک. دلته که چیرې مونږ وقف کوو هم لها تلفظ کیږي، او که چیرې وصل کوو د وصل په حالت کې هم لها ویل کیږي. وقف وصل دواړو حالتونو کې یو شانتې ویل کیږي. مثلا مونږ وصل کوو، وصل په دې معنی چې ما لها کلمه مونږ له وروستي آیت سره یو ځای وایو، تړلې وایو، نو داسې به وایو ما لها یوم، ما لها یوم، یومئذ، یوم واو کې شونډې غونډې سي. حمزه یومئذین کې په عین باندې بدله نسی. یومئذ ذل له خپل مخرج نه واضح تلفظ سي. د ذل مخرج تیر خپرونه کې مونږ تاسو ته ښودلی وو تصویري شکل باندې د ژبې څوکه د پورتنیو مخامخ غاښونو څوکې، چونکې دا هغه حروف دي چې مونږ په خپله ژبه کې له دې مخرج نه تلفظ کوو. په دې خاطر باندې د داسې حروفو مخرج ته مونږ تاسې بار بار متوجه کوو تر څو د حروف له خپل صحیح مخرج نه صحیح تلفظ. ژبې څوکه د پورتنیو مخامخ غاښونو څوکې. یومئذ، یومئذ ذل لاندې 2 زیرونه دي، دې ته نون تنوین وایي. نون تنوین او له هغې وروسته د تا حرف راغلی، تا د اخفاء له حروفو نه ده، تا د اخفاء له حروفو نه ده، لهذا دلته نون تنوین کې اخفاء کیږي. اخفاء
تیر درس کې مونږ ویلو چې انشاءالله راتلونکي درس کې به تاسې ته مونږ اخفا در پیژنو ترڅو مونږ د تلاوت په دوران کې په صحیح شکل باندې د اخفا صفت مراعات کو. اخفا هم د حروفو له صفاتو نه یو صفت ده. نون ساکین او دارنګه نون تنوین کې یا ساکین نون او د تنوین په نون کې دا صفت وي او په کوم حالت کې وي نو دا قانون او قاعده لري. کله چې له ساکین نون یا له ساکین تنوین نه وروسته 15 د اخفا حروف راسي. د اخفا حروف 15 دي. هغو 15 حروفو کې چې هر یو حرف له ساکین نون او ساکین تنوین نه وروسته واقع کېږي هلته به اخفا کېږي. 15 حروف کوم دي؟ نو د هغې یو که چیرې موږ تاسې ته ووایو پېژندل به یې درته مشکل سي. بهتر صورت دا ده چې له هغې نه وړاندې موږ د اظهار حروف، د ادغام حروف او د اقلاب حروف وپېژنو. متباقي 15 حروف د ټول د اخفا دي. مثلا موږ وایو د اظهار حروف دي له ساکن نون او ساکن تنوین نه وروسته چې کله حلقي تورونه یا حلقي حروف چې 6 حروف دي، حلقي حروفونه چې کوم حرف واقع کیږي هلته په ساکن نون او ساکن تنوین کې اظهار کیږي. حلقي حروف همزه او ها، عین او ح، غین او خ، دا 6 حروف دي. په دې صورت کې اظهار ده. او کچیرې له ساکن نون او ساکن تنوین نه وروسته د با حرف وي، فقط د با حرف، هلته بیا نون ساکن او نون تنوین کې اقلاب کی. اقلاب په دې معنی چې ساکن نون او ساکن تنوین په میم باندې بدلیږي. ان شاء الله العزیز ځای په ځای کله چې دا قوانین او قواعد مخې ته راځي موږ به یې تاسو ته تشریح کوو. د دې لپاره چې موږ د اخفا حروف صحیح وپېژنو، د هغې لپاره موږ مخکې د اظهار حروف، د اقلاب حروف او د ادغام حروف وپېژنو. نو د اقلاب حرف فقط یو ده چې هغه با ده. له ساکن نون او ساکن تنوین نه وروسته چې کله با راځي، ساکن نون او ساکن تنوین به په میم باندې بدلي، دلته اقلاب ده. او کله چې له ساکن نون او ساکن تنوین نه وروسته د یرملون 6 حرفونه وي، د ادغام 6 حرفونه چې هغه مجموعه د تجوید علماو یرملون کې راخیستي. یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون. کله چې دا 6 حرف وي نو هلته دا ساکن نون او ساکن تنوین کې ادغام کېږي. ادغام په دې معنی چې ساکن نون او ساکن تنوین دا د 6 حروفو کې چې هر یو حرف راغلی وي په هغې کې به داخلیږي. دا ساکن نون او ساکن نون دا ختمیږي، دا په وروستي حرف کې داخلیږي. له دې 14 حروفونه علاوه چې 6 د ادغام سول او 6 د اظهار شول او یو د اقلاب حرف سو، لتین متباقی 15 حروف دا د اخفا دي. دغه ان شاء الله العزیز بیا موږ خپله پیژندلی سو چې نه د اظهار حروف نه د ادغام او نه د اقلاب، هغه به د اخفا حرف. لهذا دلته هم تا د اخفا له حروفو نه ده، ذال لاندې چې کوم تنوین ده دلته اخفا کیږي. اخفا ویلی کیږي د ساکن نون او د ساکن تنوین آواز په خپل مخرج کې پټول. ساکن نون او ساکن تنوین له خپل مخرج نه واضح او ښکاره نه تلفظ کول. او د دې صورت به دا وي، د دې طریقه به دا وي چې د اخفا صفت د په صحیح شکل باندې مراعات سي یا صحیح ادا سي. نو ترتیب او طریقه به دا وي چې نون، د نون په مخرج باندې به موږ ژبه قوت سره نه لګو، مضبوط او قوت سره به د نون په مخرج باندې ژبه نه لګو. که چیرې د نون په مخرج باندې ژبه قوت سره ولګېږي بیا د اظهار صفت راځي، اخفا صفت بیا ختمیږي. نو ژبه به د نون په مخرج باندې بالکل معمولي یا ډېر آهسته لګو. معمولي غوندې اتصال به د ژبې د نون له مخرج سره وي. او ځینې د تجوید علماو لا لیکلي دي چې لږ فاصله به وي، د نون مخرج ته به ډېر نږدې وي ژبه، خو ژبه به ورسره تماس نه نیسي، ورسره لګیږي به نه ژبه. هر صورت چې وي، یا ژبه معمولي غوندې د نون له مخرج نه لرې وي، یا که لګیږي ډېره آهسته ولګیږي، نرمه ولګیږي، قوت سره ونه لګیږي، نو نون به له خپل مخرج نه
واضح او ښکاره نه تلفظ کیږي بلکې د نون آواز به د نون په مخرج کې پټیږي او همدې ته اخفا ویلی کیږي. نو داسې به موږ وایو یومئذ یصدر الناس. په بخري سره چې دلته د ادغام قانون ده، د ادغام قانون لساکن نون نه وروسته یا راغلی په مخکې آیت کې یومئذ تحدث هغه زما مخې ته راغی نو هلته اخفا وه دلته ادغام ده. لساکن نون نه وروسته یا راغلی تنوین له نون نه وروسته یا راغلی دلته تنوین نون دا په یا کې داخلیږي یومئذ نون تنوین دا په یا کې داخل له دواړو یاګانو نه یو یا جوړه سوله او هغه مشدده سوله. دا تنوین نون دا په یا باندې بدل یوه یا په بله یا کې مدغمه سوله او له دواړو نه یو مشدده یا جوړه سوه یومئذ. او دلته له ادغام سره د غنې صفت هم ده، دې ته ادغام مع الغنه ویلی کیږي. ادغام ناقص هم ورته وایي، فقط د تنوین نون دا په یا کې داخل س د غنې صفت باقی ده. یومئذ یصدر الناس صاد لډک حروفونه د ډک تلفظ یصدر را هم ډک تلفظ کیږي، نون بیا مشدد ده نون کې غنه کیږي یصدر الناس اشتاتا لیروا اشتاتا شین ساکن ده آواز ټکان پیدا نه کی اشتاتا داسې به نه وایو اشتاتل تا باندې بیا دوه زبر تنوین ده نون تنوین او له هغې وروسته لام راغلی ده. لام هم د ادغام له حروفو نه ده، د تنوین نون دا په لام کې داخلیږي خو دلته ادغام کامل یا ادغام تام کیږي په دې معنی چې دا نون تنوین دا په لام باندې بدلیږي یا په لام کې داخلیږي د غنې له صفت سره، غنې صفت باقی نه پاتې کیږي. دلته به غنه نه ورسره کو، داسې به نه وایو اشتاتا لیروا بلکې اشتاتا لیروا تل لیروا ادغام شته ده خو غنې صفت نشته. لیروا اعمالهم لیروا را زور لري ډکه تلفظ کیږي، واو معروف تلفظ لیروا شونډې راغونډې سي. اعمالهم عین کې آواز ټکان پیدا نه کی، میم باندې ولاړ زور ده مد سله کیږي اعمالهم فمن يعمل نون ساکن لغې وروسته یا راغلی دلته هم ادغام کیږي. مونږ ویلې چې له ساکن نون نه وروسته یرملون حروفو کې هر یو حرف نو یرملون حروفونه یا دلته راغلی ده لهذا ساکن نون دا په یا کې داخلیږي خو د ادغام ترتیب او طریقه دا وي یو ځل بیا یې تکرارو. ساکن نون دا لومړی په یا باندې بدلیږي او دا ساکنه یا بیا په ورپسې دویمه متحرکه یا کې داخلیږي له دواړو نه یوه یا جوړیږي او دا یا مشدده جوړ نو دوه یاګانې ویل کیږي خو فقط دومره ده چې دلته ساکن نون په یا باندې بدل خو د غنې صفت باقی ده غنه به کوو. فمن يعمل عین لام دواړه ساکن دي آواز ټکان پیدا نه کی. یعمل داسې ونه وایو یعمل مثقال قاف ډک تلفظ سي له قاف نه وروسته الف هم باید ډک تلفظ سي. مثقال ثهم له خپل مخرج نه چې کوم د ذال مخرج و مغه د ثا مخرج هم ده د ژبې څوکه د پورتنیو مخامخ غاښونو څوکې سین ونه وایو مثقال ونه وایو مثقال بلکې مثقال ذرة را مشدده د قوت سره ویل کیږي او را ډکه ویل کیږي. ذره تن تا لاندې دوه زیرونه دي نون تنوین او له هغې وروسته خا راغلی. خا لږ وړاندې مونږ ویلې له حلقي حروفونه ده
او حلقي حروف دا د اظهار حروف دي. په دې معنی چې دلته به په نون تنوین کې موږ اظهار کوو. اظهار دا معنی چې نون به له خپل مخرج نه واضح او ښکاره تلفظ کوو، غنې صفت به هم ورسره نه وي. نو داسې به وایو ذرة خیرا، ذرة اخفاء غنه دا شیان به نه وي، داسې به نه وایو ذرة خیرا، بلکې ذرة خیرا. را باندې بیا دوه زبر تنوین ده او له هغې وروسته یا راغلی. دوه زبر تنوین نون تنوین ده او له هغې وروسته یا راغلی، یا د ادغام حرف ده. نو دلته هم ادغام کیږي، خو ادغام مع الغنه ده، د غنې صفت باقي ده. خیرا یره، را ډکه ویل کیږي، ها باندې چپه پیښ ده، دې ته مد صله ویلی کیږي، د دوه حرکتونو په اندازه باندې کش کیږي. یره که چیرې وقف کوو ها ساکنه کیږي، ها ساکنه کیږي، نو بیا کش کیږي نه، فقط یره. او که چیرې وصل کوو نو دا بیا مد صله ده، د دوه حرکتونو په اندازه باندې کش کیږي. مثلا موږ وایو خیرا یره، یره بیا به دوه حرکتونو په اندازه کش کوو. ومن یعمل، من یعمل کې بیا نون ساکن ده او له هغې وروسته یا راغلی، ادغام کیږي. دلته هم نون په یا بدلیږي، یا په یا کې داخلیږي، خو د غنې صفت باقي ده. ومن داسې به نه وایو ومن یعمل، ومن نون ختمس، نون په یا بدلس، ومن خو د غنې صفت باقي ده، آواز به د پسې وروستۍ برخې ته وړو. ومن یعمل مثقال، مثقال ثا واضح تلفظ سی، قاف او الف دواړه ډک ویل کیږي. ذرة دلته بیا را مشدده د قوت سره ویل کیږي او را ډکه وایو. ذرة خو شونډې به نه راغونډو، ذرة به نه وایو، ذرة بلکې ذر، ذر په خپل حالت باندې. دویم مشدده را کې متوجه اوسیږي، چې را کې د تکریر صفت پیدا نسی، را کې د تکریر صفت پیدا نسی. تکریر صفت په دې معنی چې را په خپل مخرج کې مکرره تلفظ نسی، دا اشتباه ده، غلطي ده. ډېر قاري صاحبان دې ټکي ته متوجه نه اوسیږي، را مکرره وایي. مثلا مشدده را ده داسې وایي ذر، ذر دا تکریر ده، دا اشتباه ده، بدون له تکرار نه، بدون له دې چې را بار بار ویلی سي. داسې به وایو ذرة، ذرة، ذرة تا لاندې دوه زیرونه دي، نون تنوین او له هغې وروسته شین راغلی، شین هم د اخفا له حروفو نه ده. څنګه مو پیژنده چې دا د اخفا حرف ده؟ ځکه لږ وړاندې موږ قانون تاسو ته ویلی، د اظهار شپږ حروفو نه هم نه ده، د ادغام له شپږ حروفو نه هم نه ده، او د اقلاب حرف هم نه ده، نو د اخفا حرف ده. دلته اخفا کیږي. اخفا په دې معنی چې د نون له مخرج نه به نون واضح او ښکاره نه تلفظ کوو، بلکې د نون آواز به د نون په مخرج کې پټوو. طریقې موږ ویلې، ژبه به د نون مخرج سره قوت سره نه لګوو، یا به لږ فاصلې سره وي. ذرة شرعی، شرعی دلته بیا را دوه زبرونه لري، نون تنوین ده او له هغې وروسته بیا یا راغلی. دلته هم ادغام کیږي، لکه څنګه چې ومن یومئذ یصدر الناس کې و یا خیرا یره کې یره. دلته هم را زور لري، را ډکه ویل کیږي، او ها چپه پیښ لري. خو چونکې د آیت آخره ده، دلته فقط وقف کیږي. هو که چیرې موږ له راتلونکي صورت سره ده وصل وایو، نو بیا په هغه صورت کې یرهو کې چې یرهو ها باندې چې کوم چپه پیښ ده، هغه به بیا د دوه حرکتونو په اندازه آواز کش کوو، کنی ها ساکنه کیږي. چونکې د وقف قانون مونږ ویلو، وقف قانون دا ده چې متحرک حرف به مونږ ساکن کوو، د آیت په آخر کې چې متحرک حرف وي هغه به ساکن کوو. قدرمنو لیدونکو اوریدونکو، دا د تجوید د عملي درس نننۍ خپرونه الله متعال دې وکړي چې څه مو زده کړي وي، لکه څنګه چې تیرو خپرونو په پیل کې مونږ دا توصیه وي اوریدونکو ته چې قواعد له ځان سره نوټ کوئ، او لکه څنګه چې هر یو کار، هر یو څه دا فقط په اوریدلو سره نه کیږي، دا بار بار تکرار ته ضرورت لري، تمرین ته ضرورت لري. خصوصا د قرآن له تجوید سره لوستل دي، دا د تاسې تمرین او تکرار ته ضرورت لري. فقط په دې باندې بسنه مه کوئ چې تاسې دلته خپرونه اورئ. قواعد مونږ تشریح کوو، دا بار بار تاسې
قرآن کې عملی کړي، تمرین یې کوي له ځان سره. یا کوم کلمات چې موږ تاسو ته درست تلفظ کړل د هغې د درست ویلو لپاره هغه کلمات بار بار له ځان سره تکرار کوئ. انشاء الله العزیز متیقین یو په دې باندې چې د تاسې قرآن لوستنه به جوړیږي. تر دې چې راتلونکي اونۍ له نوي درس او نوې خپرونې سره ستاسو په درانه حضور کې بیا حاضرېږو. تر هغې مو په بخښونکي او مهربانه الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.